د بل موبایل کال میسج په خپل موبایل کې وګورئ. یعنی که تاسو غواړئ چې زه د بل موبایل کال میسج په خپل موبایل کې وګورم، یعنی بل موبایل ته کوم کال راځي میسج راځي دا د زما موبایل ته راشي، نو دا بالکل کیدای شي. نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته یوه ډېره اسانه طریقه درښایم، خو چېرته به یې غلط استعمال نه کوئ، صرف او صرف صحیح استعمال به کوئ او د ضرورت دپاره به استعمال کوئ. یعنی که چېرته تاسو سره دوه موبایل وي، په دواړو کې تاسو سیمونه ایښودي وي، دواړو ته کال راځي، تاسو دواړه موبایل ګرځولی نه شئ، نو اوس تاسو کولی شئ چې د دې دواړو موبایلو کال تاسو په یو موبایل کې راولئ. یعنی د یو موبایل کال تاسو فارورډ کولی شئ د بل موبایل ته، بیا به ستاسو یو موبایل ته ټول کال راځي د دواړو موبایلو. دغه شانتې به تاسو یو موبایل ګرځوئ او کال به تاسو ته د دواړو موبایلو راځي. همدغه شانتې که ډېرې موبایل تاسو ګرځولی نه شئ هر ځای ته، نو تاسو د دغه ډېرو موبایلو کال چې دی د تاسو د یو موبایل ته فارورډ کولی شئ. چې کوم ستاسو پرسنل موبایل وي هغه بیا تاسو ګرځوئ، کال به تاسو سره ټولو موبایلو راځي. یعنی کله چې تاسو صحیح استعمال کوئ نو تاسو به ډېره زیاته فایده درکوي. دا به څنګه کېږي، طریقه کار یې څنګه دی، موږ به د یو موبایل کال بل ته څنګه فارورډ کوو، د دغه طریقه زده کوو. زه د موبایل سکرین طرف ته، خو دغه نه مخکې تاسو که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. ډېره ډېره مننه. د ټولو نه اول به تاسو وکړئ رابشئ په خپل موبایل کې به ګوګل راواړوئ. په ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ ټیک50.xyz. څنګه چې ما سرچ کړی تاسو لیدلی شئ، دا به سرچ کوئ. تاسو سره به دا اولنۍ ویب سایټ راولي ټیک50. تاسو به څه وکړئ، په دې به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په دې کلیک کوئ، دلته په دې سرچ اپشن کلیک کوئ او دلته به تاسو لیکئ فارورډ کال. څنګه چې ما ولیکو دغه شانتې به تاسو دا ولیکئ او سرچ به یې کوئ. څنګه هم تاسو سرچ کړو، دلته به تاسو په دې اولني تصویر کلیک واخلئ. دلته به بالکل ویښته راشئ. دلته به تاسو ته دا ډاونلوډ اپ درکړی وي، په دې به کلیک واخلئ او دا اپ به ډاونلوډ کړئ. که دلته تاسو سره ټایمر جاري و نو بیا به لږ انتظار وکړئ چې څنګه ټایم پوره شي، تاسو به ډاونلوډ اپ راوالي، په هغې به کلیک واخلئ او اپ به ډاونلوډ کړئ. اوس چې په کوم موبایل کې تاسو دا اپ ډاونلوډ کړو، اوپن به یې کړئ. چې اوپن کړو تاسو به دا پیج کولاو شي. دلته به تاسو په آل کال باندې کلیک واخلئ. صحیح ده. دلته به تاسو کې کنټري به سلیکټ کړئ، کومه کنټري چې وي ستاسو. صحیح ده. فار ایگزامپل دلته پاکستان دی، زه به سلیکټ کومه. دا ما پاکستان سلیکټ کو +92 کوډ یې راوایستو. صحیح ده. دلته به تاسو کوم نمبر لیکئ، کوم موبایل ته چې تاسو دا کال فارورډ کول غواړئ. فار ایگزامپل ما سره دا موبایل دی، زه بل موبایل ته کال فارورډ کومه، د هغه بل موبایل کې چې کوم سیم دی د هغې چې کوم نمبر وي هغه به تاسو دلته ټایپ کئ. ټیک شو. چې څنګه هم تاسو ټایپ کړو دا که نه، دلته به تاسو وکئ رابشئ، 0 به پکې نه لیکئ، په دې اکټیویټ په کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په اکټیویټ کلیک واخیستو، دا اوس صحیح شو. اوس چې دې موبایل ته کوم کال راځي که نه، هغه به ټول کال چې دی دا به دغه نمبر والا موبایل ته ځي. دا نمبر چې په کوم موبایل کې پروت وي دا ټول کال به دغه موبایل ته ځي. په دې طریقې سره تاسو یعنی یو موبایل نه کال بل موبایل ته فارورډ کولی شئ. تاسو سره 2-3 موبایلې وي، نو د 2-3 موبایلو کال تاسو یو موبایل ته هم فارورډ کولی شئ. بیا به تاسو سره ټولو موبایلو کال چې دي هغه صرف یو موبایل ته راځي. دغه شانتې تاسو د پیدې لپاره دا سیټینګ کولی شئ، غلط استعمال به یې نه کوئ. که ویډیو مې خوښ وي ملګرو سره شیر کړئ. همدغه شانتې ټپس اینډ ټریکس لپاره موږ سره کنیکټډ اوسئ. ډېره ډېره مننه. د الله په امان. یوه خبره بله چې کله تاسو دا خبره ختموئ، یعنې تاسو وایئ چې ډي اکټیویټ یې کړم، نو دلته به واپس دې اپ ته راشئ. په اپ کې به هم هغه نمبر ووایئ کوم چې تاسو اول وهلی وي، بیا به تاسو په دې باندې کلیک کوئ. چې څنګه هم تاسو په دې کلیک کوئ دا به اټومیټک ختم شي. صحیح ده. همدغه شانتې تاسو دا کولی شئ.